یو کسو مړ شوی د الله دې وبخي ډېر مالدار و انتهایي مالدار و دلته ما سره ورځ میلاو شو ما ته وایي چې چېرته دفتر ته راشه که ما ولې دفتر ته ولې درشم څه چل دی څه مسله ده څه وایي نه چې لږ نصیحت او وعظ ما درس له راشه درس له راشه ښه ته درس هره شپه درسي ښه وابورې هر څه به ووینې هر څه به یې زده کړې ستا به زه اوس دفتر ته درس درځم تا ته به زه ناست یم درس به کوم ته به په غټه کرسۍ ما ته ناست یې او غټې غټې به وې او دا چې زموږ دفتر دی او دا چې زموږ پلانې دی او دا سیکرټري او دا منیجر دی راشم جومات نو بیا سجي کې پروګرام و عام پروګرام ته چې زه ورغلم دی پکې هم ناست دی نو ناست یو مولوي صاحب ورسره ناست دی پټکی اچولی دی او په دې اوږه کپړه پرته ده دی بره په صوفه ناست دی ټول خلک په صوفه ناست دي مولوي صاحب د صوفې نه راښویدلی د دې خپو سره ناست دی یاره چې زما په ده نظر ولګېدو که نه نو زه تاسو ته څه ویم چې زما دا وینه سمه داسې خوټ کېده دا بلډ پریشر مې سم هایي شو چې لکه لرکه دا پټکې لرکه د ځان د دین دا نوم بیا کوله خپې چاپي کې او که هر څه کې کوه دا داسې خلک تاسو بیا په موږ هم بیا دغه راځي وي مولیان خو زموږ خواله راځي نو دې مولیانو کار وران کړی دی او نن به زمانه چې دا بیان واورو ډېر مولیان به خفه هم شي او قاریان چې تا زموږ کار وران کړی دی او زه خو به ستاسو کار ورانوم ځکه چې تاسو د دین کار وران کړی دی او چې څو پورې دې بدن کې سایي ناروا ته به ناروا وایو او روا ته به روا وایو